دا سم راغلی چې رسول الله مبارک تخلق شکایت کړي حضور دا پلان کې صحابي د جمع نه فورا بعد وسی دا منافق شوی العیاذ بالله رسول الله مبارک دا معلومات کړي ور یو یاد ساتي دا د قران حکم دی قران وی چې کله تاسو ته څوک د چا په باره کې خبره راوړي نو فتبینوا تاسو به تحقیق کوئ چې دا خبره رښتیا ده کنه چا ملنګ نه کړي دا د رسول الله مبارک په زمانه کې وو د حالاتو نه بسوک د چا خبر نو اوس چاته څه پته لګي چې زما په دې بل مسلمان نور څه تیریږي اما د حیا د وجې نه غد نشي کولای ا د حیا د وجې نه څه نشي ویلای خو زما عزتمندو مونږ خلک بس لکه کړو ډرامې کوو ملنډې کوو په خدای قسم دا ډېره خطرناکه بیماری ده دا یاد ساتئ دا بیماری ډېره خطرناکه ده او ډېره بده بیماری ده دا بیماری دا دومره خطرناکه بیماری ده چې په یو سړي کې یو شی نشته او تی ورپسې وتړي دې ته بهتان ویلی کېږي د بهتان سزا دا ده کو چرته حکومت شرعي حکومت وي نو دله به اتې دوري ورکولی کېږي او علامه زرقاوي یو واقعه نقل کړې ده وی یوه ښځه وه هغه ښځه بلې ښځې له غسل ورکوي دا مړه ده دا کومه چې ژوندی ده نو دا په دې بدن ولا لاس راکاږي صابون معبون وایي د دې د خولې نه یو الفاظ وتل وي د دې ښځې د پلان کې سړي سره ناجایز تعلقات د دې دا بدن پسې لاس ونښتو اوس د جنازې ټیم چې مقرر شوی دی ټیم پوره شو خلک څوک وایي د دې مړي نه وسه غوښه کټ کوي نه مړي والا وایي نه زموږ مړی به نه ده کنډه مې او څوک وایي د دې ښځې نه ورسره لاس کټ کوي د ښځې والا وایي نه زموږ ښځه به نه کنډه مې 3 ورځې او 3 شپې د دې په دې لاس د دې پتون پسې انخته دی امام مالک رحمه الله د دغه دور قاضي دی د دغه دور عالم دی امام مالک رحمت الله علیه ته خلک لاړل چې حضرت داسې معامله شوې ده یوه ښځه مړه ده او یو ژوندی ښځه وله غسل ورکوي او د هغې لاس د هغې په پتون پسې انختی دی اوس نه لاس کټ کولی شو نه مړی کنډمولی شو نو څه وکړو امام مالک رحمه الله ویل ما وله بوځئ چې کله یې راوستو پرده کې امام مالک رحمت الله علیه یو طرف ته دی او دا ښځه بل طرف ته ده نو امام مالک رحمت الله علیه د دې ژوندی نه تپوس کوي تا خو څه ویلې نه دي وی ما دومره وویلې چې د دې ښځې د پلانکي سړي سره ناجایز تعلقات دي امام مالک رحمت الله علیه وی تا سره څه ګواه شته وی نه چې ما څه خو ګواه نشته نو ورته وی تا نه خبره څنګه وکړه وی یاره چې دغه طرف ته به ډېره تله راتله امام مالک رحمت الله علیه ویل زه د زمانې قاضي او د وخت قاضي فیصله کومه چې دې ښځې تهمت لګولی دی او دا د اتیا دورې ووالی شي دا ښځه چې کم اتیا دورې ووالی شوه هم لاس یې نښتی چې اتیا دورې ووالی شوله د دې لاس خود به خود د دې پتون نه راجدا شو نو یاد ساتئ دا بهتان لګول دا ډېر لوی جرم دی نو یاد ساتئ دا علما نو ما ته یو مولوي صاحب چې کوم دی یو ملګری وایي مولوي صاحب زما مقتدیانو ته یو څو خبرې وکړه د څه لپاره زما مقتدین ته راشه ورته یو څو خبرې وکړه چې ما له سرسایه راکړي څه لپاره مونږ د طالبان مولیان یو بل سره ګپ لګو مونږ یې لکه بیا داسې چل جوړ کړی نو دا مولوي صاحب دې ملګري ته وایي دا راته ووایه چې څه چل دی ورته وایي مولوي صاحب چې روژه شروع شوې ده نو زما په کور کې ما سوا د اوبو نه او د وچې روټۍ نه بل څه نشته اوس اختر را روان دی زما بچي دا زما نه جامه او فیضار غواړي زما په تنخواه ګزاره کېږي نه د جومات د امام تنخواه څه ده څه تنخواه ده ځینې خپلو ملګرو ته رښتیا وایم دا زموږ چې کومې تنخواګانې دي په دې باندې زموږ د موټرسایکل تیل پوره کېږي نه پوره کېږي څه تنخواه ده 8000 او 9000 تنخواه دا تنخواه نه ده او دا هم یاد ساتئ چې د کومې محلي مقتدین د مسجد امام لا د هغه د ضرورت د پوره کېدو نه کمه تنخواه ورکوي د قیامت پر ورځ به الله تپوس کوي دا یاد وساتئ د دې ټایل به د خدای تپوس نه کوي چې تا په جومات کې ټایل لګولی که نه دی لګولی قسم دی الله د دې ماربلو تپوس درنه نه کوي چې زما په جومات کې د ماربل لګولي که نه دي لګولي زما په جومات کې د بلبونه بې شمېره لګولي که نه دي لګولي پکې د بې شمېره لګولي که نه لګولي الله د دې تپوس نه کوي خو الله به درنه تپوس د دې ضرور کوي چې د مسجد د امام د ده سره ستا معامله څنګه وه تاسو چې کومه تنخواه ورکوله په دې تنخواه د هغه ضرورت پوره کېږي که نه پوره کېږي